جی سلامونه او احترامات د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمنو لیدونکو او خوږو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بیټک ټي وي دا هڅه ده چې وخت په وخت تاسو د داسې خلکو سره ملاوي چې هغه خپل یو ځانګړتیا لري د هغه یو خپل کار وي نن هم په دغه سلسله کې موږ راغلي یو په صوابای کې یو داسې کلي ته راغلي یو چې هلته کې هڅې خو په ټوله پښتونخوا کې ټول پښتانه که څنګه زلمیان او سړي په لارو کې په بازارونو کې خپل کارونه خپل روزګارونه کوي داسې د پښتنو ښځې یا زنانه په کورونو کې چې ناستي نو هغوی د وړۍ نه د ماشومانو ګیرونه کپړې بنینونه ټوپای دا تاسو کتلی شئ زما په سر باندې چې کومه ټوپای پرته ده پاکول چې د پښتنو ټوپای ده نو دا د پښتنو هغه ټوپای ده چې دا هم جوړه شوې ده دا سره به میلاو د هغې خبرې به در باندې اورو نو موږ سره اوسئ دا کار به تاسو ته ښایو او مخکې به راځو که په پښتونخوا کې او د ملک د بهر هېوادونو کې څوک هم دا غواړي چې موږ دې دغه پراډکټ درلاسه کړو نو تاسو سره به موږ خپلې ټلیفون شمېرې هم شریکوو خپله رابطه به هم در سره شریکوو او دغه د کلچر پروموشن دپاره یا د زموږ د پښتون ثقافت د فروغ دپاره د بیټک ټي وي هڅه ده چې موږ سره اوسئ تاسو باندې دغه بنینونه د دوی دغه کار تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ کوم د بیټک ټي وي ټولو کتونکو سلامونه احترامات پیرودونې صاحب جان اندلیب په شاه منصور کې په خپله ویډیو کې ناست یم حمزوي راغی د حمزوي ډېره مننه کوم حمزوي وایي چې ما یو کوشش شروع کړی دی په دې کلي کې یو زنانه ده هغه په ګوتو باندې دا ټوپای هغې جوړه کړې ده د وړۍ نه ډېر ښکلی ډیکوریشن هم ښکلی دی سر پکې وګرمي دغسې هغه د وړۍ نه کپړې جوړې شي لکه بنین ته جوړې شي کمیز ته جوړې شي غاړه باندې تسکې نور ستا د ضرورت کوم سامان دی د ډیکوریشن پیسونه جوړې شي زما د نظر مطابق د لاس هنر ډیر امپورټنس لري ډیر اهمیت لري او دا پخوا زمانې نه زموږ مشرانو به زموږ مشرانو زنانو به په کور کې بنینونه کول د هغې ډیر یو خپله ښکلا وه او ما په خپل هم په بچپن کې د خپل مشرانو د خپلې مور د لاس ټوپای او بنین موږ به اچول ډېر مینې سره هغه دور ختم شو چې کله نه ماشین راغی نو هغه هر څه ختم شو اوس بیا خلک هغې ته اټریکټ شو داسې هنر والا شی چې دی لکه زموږ د پښتنو د کلتور یو بنین په لاسو شوی هغه تاسو ته په انګلینډ کې نه میلاویږي خو د چاینا د ماشین هغه تاسو ته په انګلینډ کې میلاویږي هغه تاسو ته دوبۍ کې میلاویږي هغه تاسو ته د دنیا په هر هېواد کې میلاویږي خو د لاسو زموږ خاص طور باندې
دا چې کوم زنانه په کورونو کې دا بدلونونه کوي موږ له پروموټ کول پکار دي چې مخکې دنیا یې وپېژني او دا دنیا ته ښکاره شي چې د دې اهمیت شته او د هینډ میډ چې کوم یو هم آیټم دی که هغه لاسو بلیم دی که هغه یو ډیکوریشن پیس دی که هغه هر څه دي دا ډېر اهمیت دی دا سیزونه دا ټول په موږ جوړېږي د ماشومان پکې توجه وي دا ټوپایونه دا ټول د بوټو په کورونو کې جوړېږي دا ټوپای د حمزوي دا سره پکې پوره باندې د بیټر ټي وي لپاره کار کوي هغه خبره ده چې دا د بوټونو کې زموږ کوم صلاحیتونه پراته دي چې هغه بار راوځي او خلکو ته ښکاره کړي جرابې جوړوي دغه زنانه داسې کپړې د ماشومانو لپاره د لویو لپاره هم جوړوي د لاسونو لاسي ورته وایي لاسي دستانې ورته وایي دا په کلي کې د دغه زنانه ډېره زیاته مننه کوم د حمزوي چې دا خلک رامخکې کوي پکار دي چې موږ داسې خلک سپورټ کړو او پکار دي چې دغه هنرونه ټولو کورونو ته لاړ شي مخکې به دا خلکو دا لکه کپړې هم دلته پخپله جوړې ساقې به یې تلې کړی به یې جوړې د مالیچونه د هغه نه یې کارونه جوړ څادرې به یې جوړې اوس هم په دې پنجپیر کې زموږ په دې علاقه کې ځای په ځای دغه څادرونه